راغلاست او هرکلی درنو عزیزانو تاسو کولی شئ له موږ سره په دغه خپرونه کې ګډون وکړئ د ګډون په پار کولی شئ د خپلو ټلیفونونو په پاڼه کې 0 222 یو سل یوویشت بیا یې هم تکراروم 0 222 یو سل یوویشت کې کاږئ او له موږ سره اړیکه ونیسئ تر څو زموږ د خپرونې تکړه ډایرکټر ښاغلی فهیم نګزاد ستاسو سره په اړیکه کې شي او تاسو د دغه خپرونې یوه مهمه برخه وګرځوي. قدرمنو هیوادوالو په خپرونه کې راسره د افغان خصوصي عالي لیسې له 12م ټولګي څخه فارغ شوی زده کوونکی او د همدغه فارغ شویو زده کوونکو استازی راسره په خپرونه کې دی. ځم د دغه تکړه ځوان په لوري ورسره به خبرې وکړو چې 12 کلن سفر څنګه و او د دوی د لاسته وړنو په برخه کې د افغان خصوصي عالي لیسې ونډه څومره مهمه وه. سلامونه، سهار دې بخیر، ښه راغلې خپرونه ته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون. په لومړی کې تاسو او ستاسو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تحفه وړاندې کوم چې عبارت ده السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. علیکم السلام. زه عبدالله مشفق د افغان خصوصي ښوونځی د 1402 هجري شمسي کال د فارغینو په لړۍ کې یو تن ستاسو سره به ستاسو په برنامه کې میلمه یم. مننه ستاسو له دعوت څخه چې موږ ته مو وخت راکړئ. قدرمن اوسئ، کامیاب اوسئ. ډېره زیاته مننه. په لومړی کې له خپلو ټولو کورنیو څخه او خپلو قدرمنو واجب الاحترام والدینو څخه یو نړۍ مننه کوو چې موږ سره یې په تعلیم حاصلولو کې زیات کوششونه کړي او موږ ته تشویق راکړی ده. او همدارنګه د افغان ښوونځی محترم ادارې او ټولو قدرمنو با استعداده او مخلصو ښوونکو څخه چې موږ ته په داسې چاپیریال کې چې په دغه چاپیریال کې موږ او تاسو دنیوي او اخروي ګټې تړلي، موږ دا 12 کلن درسي جریان یې په خیر، عافیت او خوشحالي لا زیاتې پوهې سره پای ته ورسوو. ډېر ښه. 12 کلن سفر څنګه و؟ څومره لاسته راوړنو ډک و او له خیره له دې څخه وروسته به د کوم سفر لپاره بار تړئ؟ دا 12 کلن درسي جریان مو په ډېر ښه خیر او عافیت سره او ډېرو ښه بااستعداده ښوونکو سره په خیر عافیت سره پای ته ورسوه. او همدارنګه په دې کې مو ډېر زیات لاسته راوړنې لرو چې په دې کې موږ د ازمایښتي امتحانونه ورکړي دي د کانکور، چې په دې کې زما لومړی همدارنګه کله چې لومړی ازمایښتي د کانکور امتحان و، کله چې نتایج اعلانېدل نو ما هم د ننګرهار کانکور ننګرهار پوهنتون ته په ښه درجه سره او د اقتصاد پوهنځي ته کامیابي ترلاسه کړې وه. نو ما هم ډېر د خوشحالي احساس کوه چې په دې ازمایښتي امتحان کې مې داسې لاسته راوړنه درلوده. همدارنګه زموږ ټولو قدرمنو او لایقو زده کوونکو چې موږ سره شتون درلود دوی هم لا زیاتې لاسته راوړنې لري. ښاغلی مشفق، واقعي کانکور هم رانږدې دی او تاسو به هم د چمتووالي په لړۍ کې یاستئ. د کانکور په ازموینه کې به هم له خیره اقتصاد ټاکئ یا کوم بله پوهنځی به ټاکئ؟ هو همداسې ده. انشاءالله زه اوس هم د کانکور آمادګي کې درس کوونکی زده کوونکی یم. همدارنګه په راتلونکي کې غواړم چې د اقتصاد پوهنځی ووایم او همدارنګه افغانستان ته د اقتصاد له طریقه خدمت او وفادار شخص اوسم. ډېر ښه. د بریا راز دې په څه کې ګڼې؟ 12 کلونه چې په بریا سره پای ته ورسېدل، تر ټولو نه مهم هغه موارد چې ستا د بریا لامل ګرځېدلي وو او یا یې تا ته ډېری کله بریا در په برخه کړې وه، هغه څه وو؟ که چیرې موږ او تاسو فکر وکړو هغه اشخاص چې موفقیت ته رسېدلي، هغه اشخاص چې کامیابه شوي دي، هغه د ورځني ژوند د تقسیم اوقات سکیجول له طریقه کامیابه سوي او له ځان څخه یو شخصیت جوړ کړی او هغو اهدافو ته چې دوی پر مخکې له مخکې ځانونو لپاره انتخاب کړي هغوی ته رسېدلی دي. نو هغه هم د ما زه خپله د ورځني ژوند په ورځني ژوند کې لپاره د هغوی لپاره تقسیم اوقات لرم چې د خپل ورځني ژوند د تقسیم اوقات له طریقه مې همدارنګه خپل درسونو ته جریان ورکړی، همدارنګه مخته مې بوولي او انشاءالله په راتلونکي کې به هم زه د اقتصاد پوهنځي له طریقه افغانستان ته خدمت کوم. ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی مشفق، دا چې زموږ بلنه مو ومنله واقعا موږ ته مو ویاړ راوبخلو چې داسې شان ځوانان چې د افغانستان لپاره کار کوي، د پرمختګ لپاره کار کوي، له موږ سره په خپرونه کې وو. منندوی مو یم. قدرمن سي خیر چې ستاسو له دعوت څخه او ستاسو له وخت راکړل شوي چې موږ ته مو وخت راکړه. مننه. الله مو اجر